أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. د دینه مخکې د هغه وارثانو حصې ذکر شوي وي چې هغه زامنو اولونه وي او هغه مور او پلار وو. اوس په دې مذکوره آیت کې هغه حصې د میراث ذکر کیږي چې هغه د خاوند نه ښځې ته میلاویږي او دارنګې د ښځې د میراث نه خاوند ته میلاویږي. نو د هغې ذکر په دې آیت کې کیږي. نو فرمایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم، شته ستاسو دپاره نیم د هغه مال نه چې پرېښودې وي بیبیانو ستاسو. یو ښځه مړه شوه او د هغې جیدادو چې هغې مالکه وه، یا نغدې پیسې وې چې هغې مالکه وه، او یا نور دوکانونه وغیره وو چې هغې مالکه وه. ځکه بعضې ښځې هم د ډېرو مالونو مالکانې دي. د خاوند د مال نه علاوه د ښځې خپل ملکیت هم وي. نو چې د ښځو یې کوم ملکیت دی او هغه وفات شوه، نو الله فرمایي ستاسو دپاره به په هغې کې نیمه حصه وي. نو ښځه مړه شوه، د خاوند دپاره د هغې د مال نه نیمه حصه به میلاویږي، خو په دې شرط باندې چې ان لم یکن لهن ولد،
کچرته نوي د دې ښځو دپاره اولاد چې دا کومه ښځه مړه شوې ده د دې اولاد نشته موجوده خاوند چې کوم د دې دی د هغه نه هم اولاد نشته او که بالفرض مخکې واده کړي بل خاوند سره نو د هغه نه هم اولاد نه وي نو چې اولاد یې نه وي د موجوده خاوند نه هم او د مخکې خاوند نه هم او یا اولاد یې و خو هغه د دې نه مخکې مړه شوي نو بیا د خاوند د دغه ښځې په مال کې نیمه حصه وی چې هغه به خاوند ته میلاوي فإن كان لهن ولد پس که چرته و د دې ښځو دپاره اولاد د دې خاوند نه اولاد و چې دا موجوده دی یا بل خاوند دې کړی و د هغه نه اولاد و نو فلکم الربع بیا ستاسو دپاره دا ای خاوندانو څلورمه برخه په داسې صورت کې چې د ښځې اولاد وي نو بیا د خاوند حصه کمه بیا څلورمه حصه د ښځې د ټول مال نه به هغه خاوند ته میلاوي مما د هغه مال نه ترکنا چې پرېښودې وي دې ښځو نو په یو صورت کې د خاوند برخه هغه نیمه ده د ټول مال د ښځې چې اولاد د ښځې نه او چې اولاد د ښځې یو مړه شي نو بیا د خاوند څلورمه حصه ده او باقي به اولاد ته میلاوي من بعد وصیت یوصین بها او دین و دا تقسیم د مال چې په ورثاو کې کیږي پس د ادایګۍ د وصیت نه وي چې وصیت کړي وي د ښځو بها هغه وصیت او دین او یا پس د قرض د ادایګۍ حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول نقل شوی سنن ترمذی کی دا قول نقل شوی دی چې قرآن کریم کې په آیتونو د میراث کې د وصیت ذکر مخکې شوی دی 3 ځله چې وصیت په ادا کولی شي د مال د مړي نه او دارنګه د قرض ذکر رستو شوی دی د وصیت نه بعد تاسو په دې باندې مدو کېږي چې اول به د مړي د مال نه وصیت پوره کولی شي او بیا به قرض ادا کولی شي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړې ده چې اول به قرض ادا کولی شي د مړي د مال نه او بیا ورپسې به وصیت ادایګي کېږي د مړي د مال د 3 حصې نو قرآن کې خو وصیت مخکې دی او دین وروسته دی خو عملا دین او قرض مخکې دی او وصیت وروسته دی عمل په وصیت باندې وروسته دی اول به قرض ادا کولی شي چې د قرض نه کوم مال پاتې شي نو بیا په 3 حصہ د مال د مړي کې به وصیت پوره کولی شي او چې بیا کوم پاتې شي نو هغه به ورثاو کې تقسیمي نو ترتیب دقه دی او د وصیت دا ذکر چې الله کړی دی او مخکې کړی دی د قرض نه نو علامہ آلوسی رحمه الله روح المعانی کې لیکلي چې د وصیت دا ذکر الله مخکې ذکر کړی دی
چې د وصیت غوښتونکي څوک نه وي، مطالبه کوونکي څوک نه وي، او دا وصیت چې د چا دپاره مړی کړي نو هغه ته مال د دې میت په مفتو کې ملاوي. نو وارثان عام طور باندې دا نه خوښوي چې مال زمونږه د پلار دی او دا دې د وصیت په ذریعه باندې هغه ته ادا کړی شي. نو دا د اهتمام دپاره چې د دې خاص خیال وساتلی شي، الله تعالی اول ذکر کړی دی د وصیت ادایګي، او د قرض ادایګي چې کوم ده نو هغه وروستو ذکر کړی دی. دویمه دا ده چې قرض د چا یي نو اول خو وصیت مه کړي هغه مړي، او که وصیت نه یې کړی نو هغه قرض خوا چې کوم دی چې د چا قرض دی نو هغه به قرض غواړي، نو هغه مطالبه د قرض کوي، قرض نه ډوبي. لیکن وصیت چې د چا دپاره مړي کړي نو هغه ته خو پته بني چې ما دپاره وصیت کړی دی، نو هغه به غواړي نه. نو چې د هغې دپاره مطالبه کوونکي نه وي نو د هغې خطره ده چې هغه وصیت پوره نه شي. نو دې وجې نه الله د هغې ذکر مخکې کړی دی چې د دې خیال به ساتئ او وصیت د مړي به پوره کوئ. ها د درېیمې حصې د مال نه زیات وصیت کړي نو بیا د درېیمې حصې د مال نه زیات که وصیت نه جاري کړي، او یا وصیت د وارث دپاره کړي چې زما په دې زامنو کې د یو زوی ته زما د مال نه ده ته مثلا یو جریب ځمکه د سره ورکړي، نو دا وصیت به هم نه پوره کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک حصې مقرر کړي دي د وارثانو دپاره، چې الله حصې مقرر کړي دي د وارثانو دپاره نو فلا وصیت لوارث، نو دې نه پس به وصیت جایز نه د وارث دپاره. د وارث دپاره وصیت جایز نه دی چې پلار په زامنو کې د یو زوی دپاره وصیت وکړي چې دله د سر د زما د مال نه دومره ورکړي، د تقسیم نه اول او بیا نور مال تقسیم کې په خپل منځ کې. د غیر وارث دپاره وصیت کړي نو هغه به پوره کولی شي، او د وارث دپاره وصیت د سر نه صحیح نه دی. نو دا د خاوند حصه شوه، یا نیمه او یا څلورمه. چې د ښځې اولاد دي نو څلورمه، او چې د ښځې اولاد دي نو بیا نیمه. ولهن الربع مما ترکتم، او د دې ښځو دپاره شته څلورمه حصه مما د هغه مال ترکتم چې پرېښودي وي تاسو. سړو ته وایي که تاسو مړه شوی نو ستاسو د مال نه به هم دې ښځې ته برخه ملاوېږي، ستا کوم ملکیت دي. دې ته به څلورمه برخه د مرګ نه پس په میراث د دې مړي کې ملاوېږي. ان لم یکن لکم ولد، خو په شرط د دې چې نه وي ستاسو دپاره اولاد. سړی مړ شو او بچي نشته او مال پاتې شو، مثلا 4 جریبه ځمکې پاتې شو او 4 لکه روپۍ نقدې پاتې شوې، نو څلورمه به دا ښځه اخلي د دغه ترکې او د دغه میراث. یو جریب ځمکه به ورته ملاوېږي او 1 لاک روپۍ به ورته ملاوېږي، او باقي چې کم پاتې شو نو فما بقیه هغه د عصباتو دپاره وي، د پلار د طرف نه قریبي رشته دار چې څومره وي
او نارینه ناغی ته به ملاوي فما بقیا نو فهو لأولا رجل ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم باقی مال پاتې شو د میراث ته حصو هغه به د قریبي رشتہ دار دپاره وي او قریبي رشتہ دار چې هغه نارینه وي هغه ته ملوي. نو که ترې هغه به اخلي که د تره زامن یې هغه به اخلي که وروڼه یې هغه به اخلي چې کوم نږدې ورته کوم قریبي رشتہ هغې به اخلي. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس که چرته اوس تاسو دپاره اولاد سړو ته الله خطاب کوي که ستاسو بچي او تاسو له مرګ راغی نو فلهن الثمن پس بیا شتې د دې ښځو دپاره اتمه برخه مما د هغه مال نه ترکتم چې پرېښودي وي تاسو مثلا څلور زره ځمکه او سړی مړ شو نو اتمه برخه به اولاد یې شته نو د سره به اتمه برخه اول ښځې ته میلو شي چې هغه نیم جرب ته خبره اوس لاړه او 4 لکه روپۍ دي نو اوس 500,000 ته خبره لاړه اوس حصه کمه شوه ځکه دې وخت کې بچي شته دي نو دا باقي پیسې به څوک کوي دا به اولاد اخلي مړي بچي به خو من بعد وصیت توصون بها او دین پس د پورا کولو د وصیت نه چې وصیت کړی وي تاسو بها هغه وصیت او دین او پس د ادایګۍ د قرض نه اوس ورپسې یو بله مسله بیانوي دا خو د سړو د میراث خبره وکړه حکم بیان کړو او دارنګه د ښځو د میراث حکم بیان کړو چې د ښځو پورې برخه شته ښځې به نه نظر انداز کوي چې بس سړی مړ شو نو بس اولاد د ټول مال قبضه کړي وروڼه د ټول مال قبضه کړي او خویندو ته یې داسې ګوري لکه چې دی د پلار اولاد نه دی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر که لږ مال یې وکړ ډېر مال نو که لږ مال دی او که ډېر مال دی هغه به تقسیمیږي سړو دپاره هم برخه شته او ښځو دپاره هم برخه شته نو وروڼه به مخلي او خویندې به مخلي مور به مخلي او پلار به مخلي ښځه به مخلي او سړی به مخلي ټولو دپاره برخې اوس وایي چې نه اولاد شته یو سړی مړ شو زامن نشته نصیب نشته او دارنګې پلار هم نشته او نیکه هم نشته اصول هم نشته او فروع هم نشته او داسې سړي ته زمونږ په رواج کې میراث وایي میراث اگر چې میراث نه وي هغه ځکه که لاندې زامن نه وي او نوسي نه وي او د پاسه چې کوم دی نو پلار نه وي او نیکه نه وي نور رشته دار خو یې که نه خو زمونږ په پښتو کې هغه ته میراث وایي او داسې سړی کمزوري نو الله ورته کلاله وایي کلاله په عربۍ ژبه کې هغه چاته وایي چې هغه کمزوري ته او دې بوجي په نورو خلکو باندې نو کوم سړی چې هغه لاندې فروع هم نه وي او پاسه اصول هم نه وي نو هغه په معاشره کې کمزوري ګڼلی شي او هغه په خلکو باندې داسې بوجي او خلک وایي څه په مصیبت اورېدلي نه زامن شته نه نوسي شته چې خدمت یې وکړي او نه چې کوم دی نو پلار شته او نه نیکه شته چې خدمت یې وکړي
او نه بل څوک شته نو لرې رشته دار چې نو په هغې باندې سي دا بوجي نظام آباد کې یو سړی دی اوس بیمار دی او داسې څه نشه یي غونته کې دی ظفر نومې دی بل ورځ یې ما له روانه راغی نو ما ته وایي چې یاره څه په جاخه وړېدلي دا ترنګ دی او د خدای په غضب اخته دی کله څه وایي او کله څه وایي نو ورورې شته رواره شته نور رشته دار شته خو په هغې باندې اوس هغه بوج دی او خپل زوی هم شته خو بار دی چېرته هغه ټولو باندې هغه بوج دی اوس نو بعضې ملګري وله ورشي هغه یې خدمت له ورشي هغه یې خدمت کوي د هغه په شانتې ملګري دي نو هغې وایي موږ وله ورشو موږ یې خدمت وکړو اورونه وله خواله نه راځي وریدونه وله نه راځي نو دا ځان له یو عذاب وي نو الله وایي که داسې یو سړي ویل کان رجل که چېرته و یو سړي یورثو چې د هغه نه میراث وړلی شو کلالتن کلاله چې اصول یې نه و فروع یې نه ما درته تعریف وکړو پلار یې نه و نیکه یې نه او زامن یې نه و الوصي یې نه او امراتون او یا یو ښځه وه کلاله وله اخن او اختن او د هغه دپاره یو ورور یا یو خور کلاله سړی دی یا ښځه ده او یو ورور یې دی صرف او یا یو خور ده نو فلکل واحد پس د هر یو دپاره منهما د دې دواړو نه السدسو شپږمه برخه ده که ورور یې دی نو د دغه کلاله او میراث سړي د مال نه به شپږم اخلي او که خور یې ده نو هغه به شپږم اخلي او باقي ټول هغه ذوي العصبات به اخلي دقه به اخلي د پلار د طرف نه قریبي رشته دار به دقه یو صرف یو شپږمه حصه به هغې ته میلاوي فإن كانوا أكثر من ذلك پس کو دارونه خویندې زیات من ذلك د دیونا مثلا دورونه یا یو ورور او یو خور او یا چې کوم دی نو ګڼ وروڼه خویندې نو فهم شرکاء فی الثلث پس دا ټول به شریک وي په درېیمه حصه د مال د دې کلاله کې بیا درېیمه حصه ټول مال به درې حصې کړي شي نو درېیمه حصه به په دې کې تقسیمېږي او باقي دوه حصې به هغه به ذوي العصبات ته میلاویږي د پلار د طرف نه نور قریبي رشته دار شي تر دې او که د تره زامن وغیره دي خدا کله من بعد وصیت پس تا دایګه د وصیت یوسوا بها او دین چې وصیت کړی شوی په هغې سره او یا پس تا دایګه د قرض نه غیر مضار په داسې حال کې چې ضرر به نشي رسولی کېدی وارثانو ته یعنې دا کلاله چې مري نو دا به ضرر وارثانو ته نه رسوي چې اوس وارثانو ته د ده مال منتقل کېږي نو بس دی خپل ذاتي مال په باره کې ووایي چې دا مال د پلاني دی بل چاته حساب کړي او یا چې کوم دی نو د ده مال چا سره دی او دته یې دایمي نه ده شوې نو دی د هغې ذکر ونه کړي چې دا وارثانو ته هغه میلو نه شي او وایي دا د هغه دی زما پیسې نشته
دا ضرر وارثانو ته رسول. نو کله کله یو سړی وارثانو ته خپل مال منتقل کول نه غواړي. الله وایي چې کوم مال پاتې کېږي د مړي نه هغه ضرر ته رسېږي وارثانو ته. د وارثانو چې کومې حیثیت دي هغه پوره پوره رسول پکار. وصیة من الله، دا تاکیدی حکم دی د الله د طرف. پدې کې با خوا دې خوا نه کوي. الله وایي دا د پارلیمنت پاس کرده قانون نه دی او دا د چا انسان خبره نه ده، د چا پیر او فقیر خبره نه ده، د چا ولی او بزرگ خبره نه ده. الله وایي دا زما خبره ده، دا زما تاکیدی حکم دی. نو دا پورا پورا تاسو عمل کې راولئ، عمل کې راولئ. والله علیم حلیم، او الله پوهیدونکی دی. که چا اخوا دېخوا وکړل په دې حصو کې چې ما الله وایي مقرر کړي دي، نو هغه زه پېژنم، نو زه به د هغه سره بیا خپله معامله کوم. او که څوک دا وایي چې ما خو مال لاندې کړی دی او ما ته خو الله سوک نه وي په دنیا کې، الله وایي زه حلیم یم، دلته خو به دې پرېږدم، صبر به وکړم، خو قیامت کې دې نه پرېږدم، آخرت کې دې نه پرېږدم. دلته یو سوال راځي، هغه سوال دا راځي چې د سورت النساء په آخري آیت کې الله تعالی داسې فرمایي. د سورت النساء آخري آیت کې د کلاله باره کې داسې وایي یستفتونک، تپوس کوي ستانا دا خلق د کلاله په باره کې. قل الله یفتیکم فی الکلاله، ووایا اے پیغمبره الله جواب درکوي تاسو ته، الله تاسو له جواب درکوي. د کلاله باره کې تپوس کوئ نو الله تاسو له جواب د کلاله باره کې درکوي. هغه جواب ده چې ان امرؤ، که یو سړی هلکه مړ شو، یو سړی مړ شو، لیس له ولد، وګوره دلته تعریف هم کوي څنګه سړی مړ شو چې نو د هغه دپاره اولاد زامنو ته وایي او نسخو ته، یعنې فروع یې نه وله اخت، او دارنګې اصول یې نه پلار او نیکه نشي، او و د هغه دپاره یو خور، نو فلها نصف ما ترک، نو وي به د دې خور دپاره نیم د هغه مال نه چې پرېښودې وي دې کلاله. دلته نیم یاد هلته سوې شپږم، فلکل واحد منهم السدس. سوچ کوئ خبرو ته، دا تضاد په ظاهر معلومیږي د الله په کلام کې، او د الله په کلام کې تضاد نه ښه، په دې ځان پوهېدل غواړي. او بیا ورپسې څه وایي وهو یرثها ان لم یکن لها ولد، او دا کلاله به میراث وړي د دې خپلې خور نه که چېرې نه و د دې خور دپاره اولاد، دا به ټول مال اخلي، دا رور به ټول مال اخلي. او که دا رور مړ شو نو خور ته به نیم مال میلاوي. ورپسې څه وایي او هلته څه ووایي، هلته یې وایي چې بس رور دی او که خور ده. شپږم فإن كانت اثنتين، که چېرته وي دوه خویندې یا دوه، نو فلهما الثلثان مما ترک، وي به د دې دپاره دوه حصې د ټول مال نه، د هغه مال نه چې پرېښودې وي دې کلاله. که خویندې دوه وې نو بیا دوه حصې د ټول مال، او که یو و نو نیم مال. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، او که چېرته وو دا وارثان وروڼه سړي او ښځې، وروڼه او خویندې، وروڼه او خویندې وې، سړي او زنانه،
نو فللذکر مثل حظ الانثیین، نشته د نارینه دپاره په مثل د برخې د دوو زنانو. وروڼه خویندې ډېرو نو بیا به داسې تقسیمېږي لکه څنګه چې زامن وروڼو کې تقسیمېږي. للذکر مثل حظ الانثیین، دلته داسې نو هلته یو شان وي، دلته بل شان وي. دلته حصه ډېره میلاوېږي خور ته که یو وه، که دوه وي هم ډېره میلاوېږي، او که وروڼه خویندې وو نو بیا ټول مال به اخلي. دلته وي او دې ده کې شپږمه صرف یادوي، او که زیاتې وې نو بیا درېیمه حصه ده صرف. نو دا بظاهر تضاد معلومیږي، نو تضاد نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن دپاره الله معلم را لېږلی دی. الله یوازې قرآن نه دی را لېږلی دنیا ته، ورسره یې معلم قرآن هم را لېږلی. نو معلم قرآن تشریح کړې ده، او هغه تشریح چې سړی زده کړي نو بس هغه په دې ایتونو باندې پوه شي. او هغه تشریح دا ده چې دلته هغه کلاله یادوي چې د هغه یو ورور پاتې شوی دی یا خور پاتې شوې ده، نو دا ورور او خور یې د مور د طرف نه صرف پلار شریک یې نه، خور یې ده. خو صحیح به دومره ده چې دې څه دی، مین دی یو دی، اخیافي ورته. او دا پلار یې دا کلاله یې پلار نه دی، دا کلاله یې څه نه دی، پلار نه دی. خو د دې کلاله د ښځې زوی دی، داسې ووایه. د دې کلاله میرنی رور دی، میرنی رور دی یا میرنی خور دی د مور د طرفه. د پلار شریک رور خور یې نشته، نو د دې وجې نه دته حصه کمه ورکړې ده، ځکه چې دی میرنی رور دی. نو دا خو د ده وارث نه دی، وارث ونه دی. الله چې دا حصه ورکړې ده دې میرني رور ته، دا د نسب په وجه نه ده ورکړې. دی نسبي رور نه دی، نسب خو د پلار نه ثابتېږي، د مور نه نه ثابتېږي. نو دی د پلار د طرفه رور نه دی، د مور د طرفه یې رور دی. نو چې د پلار د طرف نه رور نه دی، د مور د طرف نه دی، نو الله حصه کمه مقرر. او خور هم میرنۍ ده نو حصه یې شپږمه مقرر. او دا چې و چې نیم به میلاوېږي خور ته، نو دا د سکه خور حکم دی چې کلاله مړ شو او سکه خور یې پاتې شوه نو نیم مال به میلاوېږي. او که نه ډېر نو بیا للذکر مثل وروڼه خویندې ګڼو، ذکر مثل حظ الانثیین، ټول مال به اخلي او هغه به دغه شان تقسیمېږي څنګه چې وروڼو خویندو کې تقسیمېږي. نو هغه د سکه وروڼو خویندو باره کې دی، خو دا د ناسکه وروڼو خویندو په باره کې دی. او هغه سکه چې کوم دي هغه وارثان دي، او دا ناسکه وارث نه دی، خو بیا به الله محروم کړی نه دی. میرنۍ رور او میرنۍ خور هم دا یې محرومه کړې نه ده، الله وله برخه ورکړې ده. نو فرق پکې شته. نو چې فرق شته نو د دې وجې نه حصو کې هم څه دی فرق دی. هسې خو ذهن دا وي چې یاره رور یې دی نو دا خو عصبه دی، د پلار د طرف نه نږدې خو دی را ټول مال دې نه ورکړی شي. ورور یې داسې رور نه دی چې هغه نسبي رور دی، پوه شو. خو د مور د طرف نه رشته دار دی، میرنۍ رور یې دی. نو په دې وجه باندې الله وله برخه ورکړې ده، خو لږ یې ورکړې ده. نو دا د نسب د وجې نه نه ده، بلکې دا د رشته دارۍ د وجې نه ده. نسب نشته، خو لږ رشته دار غونده کې کېږي. دغه فرق دی. تلک حدود الله، دا حکمونه د الله دي. ومن یطع الله ورسوله، چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله د رسول د دې حکمونو، یدخلو جنات تجري، داخلي باغ لره باغونو ته چې بهیږي به لاندې د بنګلو د هغې نه نهرونه،
خالدین فیها ہمیشہ پیدی پدغ باغنو کی وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا ومن یعص اللہ ورسولہ او چاچنا فرمانیو پرد اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکمنو ویتعد حدودہ او دا تجاوز کو دا اللہ دا حکمنو نا اللہ حدود نوڑے زیادی ہو یدخلو نارا خالدا فیها داخلی بدل رغورتا چه ہمیشہ بیدی پاغور کی ولہو عذاب مہین اوشتے دد پر عذاب اس پکون کی ولکم نصف ما ترکا اوشتے استاسو دد پارا نیم دا غمالنا چه پریخودی وی ازواجکم بیبیان استاسو ان لم یکن لہن ولد کچرت نبی ددی خزو دد پارا اولادو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ پس کلی دے خزو دا پارا ولد اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ بیاشتی استاسو دا پارا سلورما مما دا غمالنا ترکنا چی پریخو دیوی دی خزو من بعد وصیت پس دا دائی گیا دا وصیتنا یوسوین بها چی وصیت کری بی دی خزو او دین او پس دا دائی گیا دا قرضنا ولہن الربع وددی خزو دا پارا دا سلورم برخا مما دا غمالنا ترکتم چی پر خودی وی تاسو ان لم یکن لکم ولد کچرت نبی استاسو دا پارا اولادو فإن کان لکم ولد کیوی استاسو دا پارا اولادو فلہن السمنو بیاشتے ددی خزو دا پارا اتم برخا مما دا غمالنا ترکتم چی پر خودی وی تاسو من بعد وصیت پس دا دائی گیا دا وصیتنا تو سونا بها چتا سو وصیت کری داغی او دین او پس دا دائی گیا دا قرضنا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ او کچرتو یو سڑی یورسو چی میرا سوڑلی شو داغنا کلالتن کلالا او امراتن یا خزوی کلالا ولہو اخن او بداغتا پاری یور او اختن یا یخور فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ پشتے دار یو تندر پارا ددی دوانو ناش بگم ابرخا فَإِنْ كَانُوا اکثر من ذالکا پس کو دا وارثان دا کلالا زیادو من ذالکا ددی یو خورو یو رولنا نفهم شرکاو فی السلوس بیادی بشریف وی پدرم حصد مال کی من بعد وصیت پس دادائی گیا دا وصیتنا یوسوا بها او دین چی وصیت کولی شی پاغی سلام او پس دا دائی گیا دا قرضنا غیر مدوار ادا سے حال کی چی ضرر بنشی رسولی وارثانو تا وصیتا من اللہ دا تاکیدی حکمون دی دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم واللہ پویدن کے دے اور صبرناک دے تلک حدود اللہ دا حکمون دا اللہ دی ومن یطع اللہ ورسولہ چاچتا بداری اکرد اللہ و دا اللہ دا رسول جنات تجری داخلی باغ لرا اللہ پاک باغنو تاچ بئیگی ومن تحت الانہار لاندے دا محلات داغین نہرنا خالدین فیا ہمیشہ بیدی پدی جنتونو کی وذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا ومن یعص اللہ ورسولہ او چاچے نا فرمانی پردا اللہ و دا اللہ دا رسول ویتعد حدودہ او تجاوز کو دا اللہ دا حکمنا یدخلو نارا خالدا فیا داخلی باغ لرغورتا چه ہمیشہ بی پدیور کی ولہو عذاب مہین اوشتے ددد پار عذاب اس پکون کی